د سرې چرګې کیسه. یو وخت په یوه کلي کې سره چرګه اوسېده. دا چرګه ډېره محنتي وه. د هغې د کور ترڅنګ یو سپی او یوه پیشو هم اوسېدل. دواړه ډېر سست وو، خو له دې سره درې واړو ترمنځ ښه ملګرتیا موجوده وه. ډېر وخت سپی او پیشو د چرګې له زیار څخه ګټه پورته کوله. چرګه به په تکلیف خپل خوراک را پیدا کړ او دوی به راورسېدل او ګډ به یې وخوړ، خو چرګې د دوستۍ له امله څه ونه ویل. یوه ورځ چرګه په کرونده کې ګرځېده چې په خاوره کې یې د غنمو څو دانې ولیدلې. هغې فکر وکړ چې دا به وکري او کله چې فصل وده وکړي نو غنم به اوړه کړي او ډوډۍ به پخوي. هغې هیله لرله چې سپی او پیشو به کار ورسره وکړي. چرګې دا دانې راواخیستې او لومړی د سپي کور ته ورغله. سپی په ارام ویده و، خو د مرستې انکار یې وکړ او ویې ویل چې دا د استراحت وخت دی. بیا چرګه د پیشو کور ته ورغله او غلې یې ورته وښودلې، خو پیشو هم د مرستې انکار وکړ او ویې ویل د شیدو څښلو وخت دی، زه باید شیدې وڅښم، کنې وږې به پاته سم. چرګه مایوسه شوه خو ناامیده نه شوه. هغه په خپله په لمر کې ټوله ورځ زیار وکښ او دانې یې وکرلې. هره ورځ به هغه فصل ته تلله، خواري یې کوله پکې، خو څو ورځې وروسته د غنم شنه سوله او ډېر ښکلې شوه. چرګه خوشحاله شوه او ویې ویل چې اوس د حاصل راټولولو وخت دی. لومړی یې د سپي دروازه وټکوله، خو سپي د ناروغۍ پلمه وکړه. وروسته د پیشو دروازې ته ورغله، خو پیشو وویل اوس لمبېدلې ده او نه غواړي چې په خاورو ککړه شي. چرګه مجبوره شوه چې خپله راټول کړي غنم. سبا یې وغوښتل چې غنم اوړه کړي. بیا یې د سپي څخه مرسته وغوښته، خو سپي وویل چې دا د ده کار نه دی. پیشو ته ورغله. هغې وویل چې د دې وړۍ به اوړه خراب کړي. په یوازې ځان هغه وچکۍ ته ولاړه او غنم یې اوړه کړل. بله ورځ چرګې د ډوډۍ پخولو نیت وکړ. د خپلو دواړو ملګرو ته یې مخه کړه، خو هغوی وویل ډوډۍ پخول نه راځي. چرګه بیرته خپل کور ته ولاړه او په یوازې ځان یې ډوډۍ پخې کړې. کله چې ګرمې ډوډۍ تیارې شوې، چرګې د سپي او پیشو مخې ته کېښودې. سپي او پیشو د خوړلو هیله څرګندوله، خو چرګې ورته وویل چې دا ټول زحمت یې خپله کړی، نو ډوډۍ به هم خپله خوري. چرګه د دوی مخې ته په خوند ډوډۍ خوړل او سپي او پیشو یوازې ورته کتل، ځکه هغوی هیڅ مرسته نه وه کړې.